بالکل واده ضرور شاید خانه کته جهاد کینو جهاد په شونډو سرو په بوکره کې نه دی راشه بچیا زتا ته خیمه چې جهاد سره اولاد دغه میوزیک په مو لګی چې شاید خانه بریالي او اتل خانه بریالي خدای دې په تل زره کامه کې شرم اوس پښتنو پیجندلې په خدای چې په لار کې دیم ویني ټول پښتنو ته مدایل تجاده دو سپېړي د خدای د رضا د پاره دی شاید خان لور کړ دا د شکل پټه خو بوس لر کې زمونږ مخامخ کړه بیا به لر کوم لالا چې تر کومه هغه ویډیو نه دی لکه دا سو مورد لکه ته په دې لباس کې ګرځو دا کلیوال لمړه لکه بد خبره نو دې کې ته په دې جامو کې ګرځ په ایمان چې کلیوال مم خوشاله دي هغه وی رورا په دبدا شي دا شی په سوشل میډیا نه ختمه ګور دا اوس چې کوم دا جهاد دی دا چې کوم دا جهاد دی دا جهاد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جی کتونکو زه مشتاق علم ساسرور راغلی ما د خالد جان خالد خواله چې د سوره زراست تاسو ګورئ د اشکال روانه ده د شاهد خان شاهد او د خالد صاحب ترمنځ چې کومه د اشکال روانه ده د جعلي پیرانو دغه هلې ځلې په سوشل میډیا باندې یو درز غب دی زړه مې غوښته چې ورشه شاهد بھائی سره خبرې اترې وکړه دوی سره شاهد بھائی په زما आवाज اوري هغوی سره زما دوه درې پیرې کانټیکټ وشو خو کله وایي چې اسلام آباد کې ما کله وایي چې پېښور کې ما به هر حال یو ورځ نیمه کې به ټایم هم راته راکړي خو دا ټایم د خالد جان سره ناست یم خالد جان صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام ټولو ناول خو لالا ډیره مننه دویمه خبره به زه دا وکړم چې په دې ګیټ اپ کې زه خالد جان نیم پکېږم زه شاهد خان شاهد یم کم چې ناکامه اکټر دی او د پښتنو سالار دی دی وخت کې ما ته شاهد خان شاهد وایه که خالد جان وایه نو بیا پې زه خفه یم نه نو لکه تا ته په دې سره بنارسي او په دې جوړه ځان بدي نه ښکاري ما ته ولې ځان بد ښکاري زه د کام خدمت کوم لګیا یم نه نو دا د کام خدمت اوس دې شیزونو ته پاتې دا خو جهاد دی زه لګیا یم په پیران بې نقابه کومه ته ګورې نه ورځ په ورځ زما چاپې راځي وخت په وخت دغه پښتانه دي او د دې خدمت کوم د کام رهبر یم نه نو دا د کام رهبري مړه دی ته ګوره ته هسې خندا کې زر ته لکه صحیح خبره کوم خندا نه دی لالا یو هفته وشوه چې ما ځان مکمل چینج کړی دی دا یو هفته به زه بالکل پاریا ټي وي والا شاهد خان شاهد یم زه به د کام خدمت کوم ځکه چې هغه د کام خدمت کوي او د کام خدمت اسم د سرې بنارسۍ ته پاتې شوی دی نو په دغه طریقه به زه د کام خدمت کوم نو دا راته وایي دا مخ له ښکاره که دا کسان به وایي چې دی څوک دی خو دا تاسو ګورئ دا خو دې ټایم کې دعوه کوي چې ما دا شاهد وایه خو به هر حال زه به نوم نه علمه خو دا راته ووایي لکه تا ته دا قام قبیله دا ستا د رشته دار یاست دا څه وایي نه لکه د څو ورځو نه ستا دا ټرین روان دی دا بنارسي او دا بوکره او دا شیزونه دی اچولي دي هغې په ما فخر کوي زه د پښتنو خدمت کوم او دا د هغه سړي په مخ سپېړه ده چې چا په دې بوکره کې جهاد جوړ کړی دی چې یاره دا به جهادي شونډې سرې کول بریت وخل دا به جهادي نه ته جهاد څه ته وایې لکه خو که ته ګورې څومره جعلي پیرانې بې نقابه کړه چې چا له مونځ هم نه ورتله هغه خلک یې بې نقابه کړه او ته نن راپاڅې د هغوی خلاف چې کوم دی د شاهد صاحب خلاف چې کوم دی دا پراپېګنډ خورې لالا تعالی به له 100 روپۍ درکړي ځکه ته دلته ما ته د هغه حمایت کې زه تا ته کنفرم خیم ته ما ته د په ټولو پروګرامونو کې یو ویډیو رالی چې دا چاپه د شاهد خان حقیقت والی ده زه به بالکل بیا جرمدار یم نه دا ته چې دا څومره چاپې ته وکړه ټیک ده دا یو ډرامه شوله یا مطلب د دې پارټو هغه وایي چې را روان دی که نه نو هغه خو لکه د دنیا خلک چې کوم دی بې نقابه کړه دا پیران نو دغه تا ته ولې جهاد نه ښکاري یا مطلب دا یو اخلاص نه دی دا یو مسلماني نه ده نو زه تاسو ته حیران یم که نه تاسو میکونو والا قسم په خدای دی چې ښه کولی نشئ ویلي که چېرې دا پارټو د ده راشي څه توره به وشي ته ما ته ووایه ما بوکره واچوله ما شونډې سرې کړې ما ویډیو وکړه یو عام سړی مې وښو چې دا پیر دی ټیک شو یو عام سړی مې وښو چې دا پیر دی ما پښتنو ته څه وښول بیا زه په خپله صفایه کې دا وایم چې په ما خلک تنقید شروع کړي زه دا خبره کوم چې یاره دا په ما یو پروګرام کو اول ته کیمرې ټیکنیکلی ایشو راله پروګرام ریکارډ نشو نو ما وی چې دا نو ګوره زه تا ته وایم چې د پروګرام ریکارډ نشو نو اول خو زه تا ته وایم چې دغه صحیح پیرو چې په هغه باندې د کیمرې هم کارونه کوم ټیک ده د ټولو نه اول خبره دویمه خبره ده چې هغه ډرامه تا ریکارډ نه کړه هغه پښتانه ریل شی ریکارډ نه کړو ډرامو ولې راوړې پښتنو له نو لکه څه وکړي ته څه وایې چې جهاد او قرباني څه ته وایي لکه څه وکړي شاهد خان یو میډل پاس سړی دی زما په یقین کې هغه میډل پاس هم نه دی ګوره شاهد خان به دا وخت زما دا ویډیو ګوري شاهد خان تا ته ویم
په کوله وګونه وره د خختو په بټۍ کې منشي وي دا غینه مخکې چې د کم کاروبارو دا غینم خبرې ما خپل بیک گراوند به په ما نه راس پړي د جرنالیزم خپل ایتکس دی تا چې دا سوباله راواغستو او دا دی په لاس کې ونه د خپل ایتک دی دا مونږ کو څنګه او دا په کومه طریقه څنګه به کوېسچن کې د سړی نه کومه خبره وکې د دې دا کار نه دی ګوره کله چې تا میک روچت کو تب کام ته ریل شیخ نو چې ته ډرامه جوړه پتا کې او په یو واینز یا په یو اکټر کې فرق څه شو ته خدای تعالی ظالما او بیا ته ما ته وای چې زه جهاد کوم مړی کدا جهادي کدا بوکرا او دا شونډې سره کول جهادي په داسې جهاد زه لعنت ویم لاړې پی تو کم نه نو لکه څه وکړي سری کې او ته جهاد کې چې دا جهاد د خدای د پاتل زره کم کې او شرم او بے غیرت انسان ګوره مشر د خبره خو اور کنه دا مشر ستابه مشر زما په سم نه خیر د اخلاق او دایره کې بدن نګلیږي کنه زور له د زیرو کې ولم زو ته د یو پیر مخه لور شکنه ته دغه خلاف आवाज چتولې ته دا مونږ اورېدلې شي هغه نه تاسو کولې د یو پیر نه ولې نشم لزت د زبده پیران خیم کدی په ورغه 1 لک روپے به زینام ورکم ما خپل ویډیو کې 500 یا دی غړي ستا په ویډیو زبول 1 لک انعام ورکم زبده پیران خیم د داغي په خوام تیر شي مړه دا راته وای چې دا ته چې کوم د ډرامې نو دا ټول پیک دی کنه دی کې ټول پیک دی لاره A to Z پیک دی زده پویو ما دلته کې یو غریب سړی دی هغه دیاړي نه د کړې دی وته وی زته له 2000 روپے در کوم ته د ځان پیر جوړ کا او زبا د ځان سوشل ورکر جوړ کم زبا غازی شم پتا بچا پوم ته توبه بس وی لس منټه کې 2000 روپے دی غریب سړی ډیر شي دی خو یاره دا پته وته نه چې دی په دې خړاله ریګټي دی غل 2000 ورکی نه پیر جوړ کی چاپه پی وی کام ته دغه کی جو ما هتور وکړه صحیح شو دا خو صرف د دوه ډرامې ښکار شوې چې د دینه مخ کې به د سمره د سونه کیسې د کړي خو چون کې دی المار خلک کیسو کې پیژنې نه یا د سوشل میډیا سره ټکه تاسو شرایط دی مطلب هغه څه وکي څه اخلاص وکي چې را تاغه ومني زما دا شرط د عربه پریدم ما د دنیا کار روزګار د پرې دی په سوشل میډیا برازي توبه وباسي چې بالکل غل می خړلې دي او د نن نه پس به زه په سوشل میډیا داسې غول نه خورم زما توبه ده د دې کام نه به معافي غواړي چې ما تاسو لکه دا کم چې مطلب جعلي پیران دی اوریجنل کنه نو دغه خلک خو بیا کولاو مټکارونه بیا شروع ولې به کوي ګوره زه دا یم جعلي سړی چې دی هغه اسیم کوي اکه شاید خان شته او کنيشته دا داسې نام تو ځوان دی ما ته وې دا د خختو په بټۍ کې منشو دله دا اختیار چا ورکړی دی چې دی په یو جعلي سړی وردي ګوره دا به یوسف جان کولو هغه به ورته سره به اسسټنټ کمشنر او هغه سره به متعلقه تانی پولیس ډپارټمنټ به سره دوه درې موبایل به هغه په یو لیګل طریقه ورغه هغه په سړی چاپو ولا او سړی به ډایرکټ جیل ته کو مړه د منشي بچی کچره یو سړی باندې چاپو ولا د سکړي کم پیر جیل ته تلې ماته د شاهد خان خو شاهد خان کته جهاد کینو جهاد په شوندو سرو په بوکرا کې نه دی راشه بچیا زتا ته خیمه چې جهاد سره په ډاکټرانو به ورشه چې کم جعلي دوايانې خرڅي دلته کې جعلي کارخانې دي چې زما استاد زندګي سره لوبي کوي دلته په بازارونو کې هغه ملاوټي هغه خوراکونه ملاويږي تا ته جهاد خیمه چې جهاد دې په دې ملک کېږي ستراشه زدر ته جهاد خیمه ته په شونډې سره کې مړه به خوند انسان او د خزو غون ته بوکره به واچي او را بشي او بیا بدلته کې پښتنو ته وای چې زستاسو سالاره ما اولاد دغه میوزیک په مو لګي چې شاهد خان بریالي او اتل خان بریالي خدای دې په تل زره کامه کې شرم او وس پښتنو پیجندلې په خدای چې په لار کې دیم ویني ټول پښتنو ته مدایل تجاده دو سپېړي د خدای د رضا د پاره دی شاهد خان لور کړ دا د شکاله خبره وره لکه د چې اوټ پکې مزه کنه لکه زمونږ سوشل ورکر مرګره تاسو ملګری زمانه دی چې کام له دوکا ور کوي کام په تیارې کې ساتي پسترګو کې پښتنو له خبرې چي صبر دی چې وای چې زه د داسې د ملک کشمیر په کوم دی ورشي د کچې په ډاکوانو باندې ورشي تفریدا کچې ډاکوانو باندې ستاسو پاکستان خلک ورنراله نو ته به دا څنګه ورولې یاره دی په یو معمولی سړی په ریالټي کې ورشي یاره مال دی د کچې په ډاکوانو مثال په تور ته یو کس راکا چې ورشي په چې جعلي پیر وي پیر الیاس بنگالي دل چیلنج ورکړي په ما دی راشي په خبر کې جان محمد سرخ دی چې کلیام ناس دی بلا پیران په خبر کې ناس دی د داغي په دفتر تیر شیرا شمله ماته وای د سپي په چټ کې مال راکې چې دی ول لاړو مړه د شکارو کا د لونګي او د نقاب شي
دا ختم کا پوه شلې دا ختم کا او دا روغه د لکو اله بروغه کومه دی برازي د پښتنو نو ما پی غوړي چې غول می خول دي بیا به تاسو غول دا ډرامې خو هغه مخکم کړی دی نو خو بار بار وای چې دا زمونږ یو پرانک یو ډرامه تیر په روزګار نوم د شونډې سری کړی یو کس را وستو هغه بریته وسره مخریلو د یو ویډیو وکړه ما په بیا هم پرده واچوله خو چې دا بار بار لاله یو سړی پښتنو له پسترګو کې خورې چې دا سړی له غوسه ورولي صحیح ده زه وته نن هم مراشه زما رورې خو زما چې تا سره په څه باندې اختلاف دی زما ستا د پلار نیکه ځمکه نه ده شریکه چې په اعلانجه ده پښتنو له د پسترګو کې خورې چولي راشه د کم نه ما په ډرامې مام کړي اسې نو وستا غلې انټرویو لړ شي او غدر ته دغه خبرې کې چې دام ډرامه ما کړي ما ریل ډرامې کړي ښکارا د پیر کمرشل مې کړي ډایرکټ مې د پیر نمبر چلولې دي ډایرکټ مې ویلي چې د پیر لپاره پښتنو له مې دوکه نه ورکړي وته مې ویلي چې د دې پیر دا ته زستا د کلی ته چې څنګه انټر شو منه دلته کسان وی چې دا تقریبا د 2-3 راسته چې کوم خالد شاهد صاحب چې کوم دا دغه راغلی دا ویډیو د دې نه پس د سره جوړو مطلب دا زنانو دغه چولې لباس نو دا لباس ته ولې چې دا به کله کوزه دا بالا کوزوما چې ترکه مې د ویلی نه دي چې غول مې خولې دي تراغه به ګینټه په ګینټه نو دې کې څه په دې جامو کې ګرځي په ایمان چې کلیوال مې خوشاله دي هغه وی رورا په دبا شي دا شی به د سوشل میډیا نه ختمه ګور دا اوس چې کوم دا جهاد دی دا ځای چې کوم دا جهاد دی دا جهاد دی دا جهاد دی دا ځای چې کوم زه ته د غلطه د په دې سترګو کې ورمنډم بار بار د پښتنو لا چې دا وګور دا چولی ولې دا هر سړی چولی خلک په عزت خپکیږي جانانه خلک دا نه کوي چې ته بوکروي تا خو مړه په ویوس بس ته به دا سسونه کې زه خیرانه ما په $200 په ویوس بس به دې کم کار اختیار نه کی مړه مشر سړی دی د کام سره دوکه کړي د لاله والله کې ماپ کوم تراغه پورې ماپی په یو حالت کې نشته چې ترکمه پورې دو بهانه نه د غوخته اوري زما به هم دا ګټه پی هم دا لباس به بار بار اعظم او د پسې به دا ویډیو غانې کوم چې دا درته پته یاره مشتاق زم پکې یو خبره کوم مړه دا روغه ولکو نه روغه نه روغه کې دی نه پیډ ملګری د خیر د ګور هغه میک والا دی تاسو میک والا ټیک شو خو زم مګنا سوشل ورکر دی هغه بل زمونږ مشر دی کنه نو چې مشر دی نو کم از کم داغه به مونږ له حق ګور غلطی انسان نه کی غلطی ته شوی ده بس چې غلطی ته شوی ده ګور ورشه و پسې زه تاسو سره واده کوم زه به پسې پوسټوم نه کوم ویډیو بم نه کوم ورشه شاهد خان ته وایا بھائی هغه وی چې بالکل آن د کیمرا ما پیو غواړه د پښتنو نه چې دا ما غول خولې دي ډرامې مې چې کمی کړي د نن نه پس به زما دا سی وشي چې هغه ما پیو غواړي مونږ به ورشو ځکه زمونږ د پیل ملګری دی بس خبره نه چې یو بل پسې لګي ټیک شو لا هغه بي عزت دا غم بي عزت کی هغه زمونږ ملګری دی مشتاق څنګه چې ته زمونږ د لوبټه خو بوس لر کې زمونږ مخامخ کنه بیا ویل کوم لاله چې ترکه مې هغه ویډیو نه دی لکه دا سو مورد د لکه ته په دې لباس کې ګرځو دا کلیوال لمړه لکه بد خبره په دې کې لاله زکه ګرځم چې هغه د لوبټه د بوکرم شرمول نور هغه بار بار په بوکره کې راځي او ویزه په پیرانو چاپیوم دا چاپی بغیر د بوکري نه ولی کیږي کوم سوال ده کوم منګه خیر ده رورم شمنګ د لباس لرکو نور بس مکو دی ور دی ټیک د چې هغه کله غلطي خپل عمر له دا وځ بیا لرکو د دم یو زد دی د دم یو زد دی بیا بلکه پوسټ موس نه کیږي بالکل باندې کیږي دا خلاف پوسټ هم نه کیږي صحیح ده ځکه زمون مرګره دی دا بالکل واده ضروري ها الکه تا ډیر مننه به زمون له عزت راکو الله دې خوشاله کی مونږ ور بچرالي دلته کې چیرې روزانه بنیاد باندې دا ویډیوګان چې کوم د ورځې 2-3 راځي کې دا نقاب بچول دلته د کلی ته مونږ رانه وتل دا کلیوال یو څو کسان دي چې هغه مونږ سره ملاو شي چې دا په دې غلو کې هم په دې لباس کې ګرځي نو دلته واړم و چې خالد چې کوم دی خالد جان صاحب کپڑے چینج کړي زنانو کپڑے نو زمون کوشش کوو ان شاء الله شاید به زمون د فیلډ مرګره دی زمون مشر دی ان شاء الله ورجو شاید به استاسو او د دوی دارو غو ان شاء الله انیر به کو که هر یې کیمرې مخامخ ټول خلک بګوري او آینده د لپاره او بل پښتنو ورونو تاسو هم زوی مچاره دا ویډیو چې کوم شوی دا یو سړی په یو شی باندې مرانی شي کنه لکه هغه مطلب یا ډراما دا یا هر څه وشو بس هغه وشو خو یو اپ چې کوم د په دغه باندې سړی ډیر ملامت کوي ان شاء الله دوی دوه روغه به مو شي او غلطي چې کوم دا بالکل غلطي دی ومني زما وسره یې سم نشي صحیح ده مرګورو دا ویډیو مخکې شیر کوي شاید به تم ورشي منشن کې به ګلان د کمنټ کې منشن کې شاهد خان خپل غلطي ومني
زه ته ان د کیمرا دا ریکارډ دا تاسو سره واده کوم چې زه به بالکل په هغه پسې پوسټ هم نه کوم هغه دې دغه خپله غلطي تسلیم کړي چې زه به آینده داسې کار نه کوم. بل موږ وایو چې دا خبره لرې لاړه نه شي د دې سپته نه ګوره سوشل میډیا ده د هغه به هم څوک د دم خلک شته دی خانداني سړی دی شکر دی موږ وایو چې دا خبره لرې لاړه نه شي ځکه سوشل میډیا ده دا تا ته پته نشته دې ما ته پته ده دې نه څومره خانداني مسلې جوړې شوې دغه جوړې شوې موږ وایو که نه نو چې دا روغه وشي نو انشاءالله دم چې کوم شرایط دي دا بس هغه ورزو به د خیره وره دا صحیح ده جی ملګرو دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ انشاءالله دا روغه به موږ راولو ډېره مننه جی.